درنو قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ بیا هم ستاسو لپاره حاضر شوی یم د نهم ټولګي یوې بلې برخې درس ته چې درس مو نن ورځ دی د هضمي سیستم ناروغۍ. په دې درس کې موږ د هضمي سیستم پر غړو باندې او د هغوی په دندو او مکلفیتونو باندې بحث کړو. نن ورځ د هضمي سیستم پر ناروغۍ باندې بحث کوو. هضمي سیستم کومې ناروغۍ لري او دغه ناروغۍ نه باید بحث وشي. لومړنۍ ناروغي چې د هضمي سیستم په برخه کې وجود لري یا د هضمي سیستم ناروغي ده او دا ناروغي د نهم ټولګي په کتاب کې ذکر شوې ده، هغه نس ناسته ده. نس ناسته دا کومه ناروغي ده؟ لیکم که مونږ دا د غټو کولمو دغه د غټو کولمو موډل فرض کو یا کانال فرض کو، هغه د دې غټو کولمو په وسیله باندې خو 90% څښل شوي اوبه هغه بیرته جذبیږي، یعنی هغه اوبه چې موږ څښلي دي 90% د غټو کولمو په وسیله باندې جذبیږي. که چېرته موږ غذایي مواد داسې خوړلي وي چې هغه په میکروبونو باندې ککړ وي، نو د غټو کولمو په وسیله باندې د دې پر ځای باندې چې په مسلسله توګه سره اوبه جذب شي، د اوبو د دفع عمل صورت نیسي، نو په نتیجه کې موږ په څه باندې اخته کېږو؟ نس ناستې ناروغۍ باندې اخته کېږو. کله چې د مسلسل ډول سره د غټو کولمو په وسیله باندې د اوبو د جذب پر ځای باندې په مسلسله توګه سره د دفع عمل صورت نیسي، نو په زیاته پیمانه سره مالګې، اوبه او نور منرالونه چې دي هغه یو شخص ضایع کوي، نو د ضایع کېدو په نتیجه کې شخص وجود کمزوری کېږي، ځکه د اوبو او منرالونو لپاره د بدن حجرات هغه ضرورت لري. نو د دې لپاره چې بیرته د دغې ناروغۍ څخه نجات حاصل شي، هغه ORS محلول باید ورکړل شي ناروغ ته. ORS دا کلمه ORS دلته لیکمه ORS د دې بشپړ نوم O د اورال نه او R د ریهایډریشن نه، د ریهایډریشن او S د سولوشن معنا لري. نو اورال ریهایډریشن سولوشن هغه محلول دی چې د خولې له لارې بیرته د هغو میاتو منرالونو او مالګو چې بدن کې ورته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي هغې د بیرته پوره کېدو عمل دی یا محلول دی. د دې په یا که داسې ووایو چې که چېرته 2 موټي اوړه او یوه څه اندازه مالګه او 1 لیتر اوبه دا راواخیستل شي او تودوخه ورکړل شي، یعنې ویشول شي او دې ناروغ ته ورکړل شي، د دې ناروغ به انشاءالله چې نجات حاصلېږي. نو معمولا د دغې نس ناستې لامل یا د رامنځته کېدو علت هغه د غذایي موادو میکروبي کېدل دی. د غذایي موادو د میکروبي کېدو په نتیجه کې شخص د نس ناستې ناروغۍ باندې اخته کېږي، د غټو کولمو په وسیله باندې مسلسل ډول سره د اوبو د جذب پر ځای باندې دفع کېږي او بالاخره شخص د نس ناستې په ناروغۍ باندې اخته کېږي. بل موضوع دی ته چې قبضیت ته یو بله ناروغي د هضمي سیستم هغه قبضیت ته. قبضیت ناروغي د دغې برعکس میخانیکیت لري، لکه څنګه چې مې وویلې 90% اوبه د غټو کولمو په واسطه باندې جذبېږي. که چېرته د دې نورمال حالت پر ځای باندې چې اوبه جذبي، په غیر نورمال حالت کې په زیاته اندازه باندې اوبه جذب شي، دې عمل ته به قبضیت وایي. یا په داسې وایو د غټو کولمو په وسیله باندې په مسلسله توګه سره د اوبو د جذب عمل د قبضیت ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېږي، ځکه غټو کولمې باید په نورماله توګه سره اوبه جذب کړي، داسې نه چې څومره اوبه دوی دنده مکلفیت ته د هغې نه هم زیاتې اوبه جذبوي. د دغې په مسلسله توګه سره د اوبو د جذب په نتیجه کې
د غټو کلمو کې میشت جامد فضله مواد هغه کلکېږي او بالاخره په سختۍ سره محیط ته د دفع کېدو وړ ګرځي. نو د دغې لاملونه څه دي؟ ولې دغه ناروغي منځته راځي؟ یو علت دا ده چې د کلمو پارازیټونه د دې سبب کېږي چې د غټو کلمو په وسیله باندې په مسلسله توګه سره اوبه جذب عمل صورت ونیسي. دویم علت دا ده چې د کلمو د حرکاتو منځته راوړل یا داسې وایو چې کلمو کې یو ډول حرکت صورت نیسي چې پریسټلیټک مومنټ یا موجي حرکت ورته ویل کېږي. کله چې غذایي مواد د دغې برخې نه دغې برخې ته راوړل کېږي د دې ځای نه موج یا څپه شروع کېږي د غذایي مواد مخ ته ټېل وهي تر څو تر مقعده ورسېږي او مقعد یې محیط ته ورکړي. نو که چېرته د کلمو څپهیز حرکات کمیږي نو په نتیجه کې په مسلسله توګه سره اوبه د دغې غذایي موادو نه جذب عمل صورت نیسي او بالاخره غذایي مواد سره منجمد کېږي یا کلکېږي. ځینې نور لاملونه هم لري، مثلا عصبي ناراحتۍ، ځینې وخت د تشویش یا د زیات فشار عصبي فشار په نتیجه کې هم دغه د اوبو د جذب عمل زیاتېږي او بالاخره شخص د قبضیت په ناروغۍ باندې اخته کېږي. هغه اشخاص چې د قبضیت ناروغي ولري دا به کانګې کوي، کانګې یا قی به کوي، او دغه اشخاص چې دغه ناروغۍ باندې اخته دي سرخوږی به لري، یعنی سرخوږ به هم ورسره مل وي. د قبضیت ناروغ به د سرخوږ هم لري. همدا ډول نورې نښې نښانې به هم په دوی کې راڅرګندېږي. نو لازمه دا ده چې مونږ په لویه کې د داسې غذایي موادو نه استفاده وکړو چې هغه په بشپړه توګه سره پاک وي، یا دا منه چې هغه د هر ډول میکروبونو څخه پاک وي. مونږ چې کله غذا خورو څو شیان باید په پام کې ونیسو. یو دا چې د لاسونو وینځل، دویم دا چې هغه لوښی چې مونږ په هغې کې خواړه اچوو د هغې وینځل، او دریم دا چې هغه خواړه چې مونږ او تاسو خورو د هغې پاکوالي ته هم باید پام وشي. مثلا ځینې سبزیجات دي چې بغیر د پاکوالي نه بغیر د وینځلو نه که چېرته وخوړل شي دا هم د مختلفو امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي. نو لازمه دا ده چې په لویه کې مونږ نظافت ته پاملرنه وکړو او د نظافت ته پاملرنې په نتیجه کې به مونږ نه یوازې د هاضمي سیستم ناروغیو څخه تر یوه حده پورې نجات پیدا کړو، بلکې د بدن د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو څخه به هم نجات پیدا کوو. نو درنو زده کوونکو د هاضمي سیستم فصل په همدې ځای باندې خلاص شو. راځو تنفسي سیستم ته، او نن مونږ په تنفسي سیستم باندې تر یوه حده بحث کوو، ځکه په بشپړه توګه سره د هاضمي سیستم درس هغه په دغې یوه برنامه یا خپرونه کې نه ویل کېږي. نو یوه کم اندازه سره درس وایو. تنفسي سیستم چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته ریسپیریټري سیستم ویل کېږي. ریسپیریټري سیستم تنفسي سیستم یعنی respiratory system. تنفسي سیستم تعریف کوو. هغه سیستم چې په وسیله باندې اکسیجن اخیستل کېږي او کاربن ډای اکساید خارجېږي، دې عمل ته به تنفس ویل کېږي. هغه عمل چې په وسیله باندې اکسیجن اخیستل کېږي او کاربن ډای اکساید خارجېږي، دې عمل ته د تنفس عمل ویل کېږي. د هوا اخیستلو عمل انسپایریشن، د هوا اخیستلو عمل ته انسپایریشن ویل کېږي او د هوا خارجېدلو عمل ته ایکسپایریشن ویل کېږي. ایکسپایریشن د هوا اخیستلو عمل ته انسپایریشن او د هوا خارجېدلو عمل ته ایکسپایریشن ویل کېږي. هغه غړي، هغه اعضا چې تنفسي سیستم یې منځته راوړی دی یا هغه جوړ کړی دی، اوس په دې باندې بحث کوو. لومړی راځو د تنفسي سیستم لومړی غړي ته چې عبارت دی له نوز یا پوزې څخه. دویم غړی د تنفسي سیستم او هغه پیرنګس دی. پیرنګس یا
حلق. دریم غړی د تنفسي سیستم هغه چې د لارنکس دی. لارنکس یعنی غږیزه تارونه یا هغه ورته ویل کېږي خنجره. که دا ړنګ وبخئ خنجره ولیکو. خنجره. څلورم برخه چې دغه ټریکیا ده. ټریکیا یعنی کسبة الریا. کسبة الریا. پنځم غړی هغه د څه په نامه سره یادېږي؟ هغه د برانکوس په نامه سره یادېږي. برانکوس. برانشونه به ورته وایو. برانشونه. شپږم غړی دی د برانکیول په نامه سره یادېږي. برانکیول. برانشیولونه. او اووم غړی الویولی دی. الویولی هوایي کڅوړې. هوایي کڅوړې دي. یعنی درنو زده کوونکو تاسو وینئ نوز پوزه، پیرنګس حلق، لارنکس حنجره، ټریکیا کسبة الریا، برانکوس برانشونه، برانکیول برانشیولونه، الویولی هوایي کڅوړې. دا هغه غړي دي چې تنفسي سیستم یې ایجاد کړی دی یا تنفسي سیستم یې جوړ کړی دی. لومړی راځو پوزې ته. پوزه هغه غړی دی چې په داخل کې غلظتناکه مایع لري او په داخل کې ویښتان لري. د دغې ویښتانو او د دغې غلظتناکې مایع په وسیله باندې هغه هوا چې موږ او تاسو یې له محیط نه اخلو دا تصفیه کېږي. ویښتان او دغه غلظتناکه مایع د دغو هوا تصفیې سبب کېږي. په دې هوا کې میشت د مایکرو ارګانیزمونه یا د خاورو دوړو بڅر کې هغه د غلظتناکې مایع په وسیله باندې رانیول کېږي. کله چې موږ د غلظتناکه مایع دفع کوو په نتیجه کې هغه هم دفع کېږي. او دویم راځو فیرنګس ته. حلقه. حلق لکه تېر درس کې مو چې ویلی وو دا د څلور لارې حیثیت لري او هغه غذایي مواد چې د خولې څخه جامد غذایي مواد وي دا به د دې حلق په وسیله باندې مایع ته ورکول کېږي او هغه هوا چې هغه له پوزې نه راځي هغه به چا ته ورکول کېږي؟ هغه مستقیما خنجرې ته ورکول کېږي. لارنکس ته به ورکول کېږي. لارنکس څه شی دی؟ لارنکس دوه غږیز په سر کې دوه غږیز پردې لري، غږیز تارونه لري. دا چې کله یو پر بل باندې ښویېږي یا راپېږي د راپېدو په نتیجه کې صوت یا اواز تولیدېږي او د دې صوت او اواز د تولید په نتیجه کې د شونډو د غاښونو د ژبې په وسیله باندې د دې څخه مفهوم لرونکي کلمات جوړېږي او بالاخره د افهام او تفهیم یا د پوهېدلو راپوهېدلو سبب کېږي. دا اوس هم زه تاسو ته لګیا زما د خنجرې غزلات هغه راپېږي، اواز تولیدېږي او دغه اواز ته مفهوم لرونکي معنا لرونکي کلمات چې زه ور اغوندم دا د شونډو او غاښونو او د ژبې په وسیله باندې ور اغوندم او بالاخره تاسو پوهېږئ چې استاد څه وایي. دغه پوهېدل دغه مفهوم لرونکي کلمات د معنا لرونکي کلمات چې ور اغوستل کېږي دا د خولې د اناتومیکو جوړښتونو په وسیله باندې ور اغوستل کېږي. دلته فقط صوت یا اواز تولیدېږي. یو خبره ته باید فهم وي چې معمولا د نارینه غږونه ډبل وي، معمولا د ښځینه غږونه نري وي. دلیل دا دی چې د ښځینه ویکل کورډ یا د ښځینه غږیز تارونه نسبت نارینه ته هغه فرق لري. کله چې د دوی په جوړښت کې فرق دی نو بالاخره د غږ یا د اواز په تولید کې هم فرق لري. نو نارینه غږونه معمولا ډبل وي او د ښځینه غږونه معمولا نري وي. کله کله چې یو چېرته یو ښځینه غږېږي مونږ په غوږونو باندې چې کله صوت یا اواز اورو مونږ پوهېږو چې دا ښځینه ده سرت دی چې له دوی هم نه وي. او کله چې یو نارینه غږېږي مونږ پوهېږو چې دا نارینه غږېږي، دا غږ دی نارینه دی. یا کله راډیو څخه مونږ اورو چې
یو څوک غږیږي که ښځینه وي ښځینه پېژنو که نارینه وي نارینه پېژنو. دلیل دا وي چې د دوی په غږیزو تارونو یا ویکل کورډ کې په جوړښت کې فرق وجود لري. بل راځو ټریکیا ته یا څه ته دلته به اوس درته رسم کړم. دا فرض کړئ دا یو سږی او دا بل سږی. دغې برخې ته د ټریکیا کلمه استعمالیږي. ټریکیا یا قسبة لوریا ورته ویل کېږي. دا هم د هوا په تصفیه کې برخه اخلي. د دې په داخل کې داسې سلیایي وجود لري چې هوا تصفیه کوي. وینئ کله چې هوا راځي که چېرته په هوا کې داسې یو خارجي توکی وجود ولري، مثلا دا یو خارجي توکی دی، کله چې دلته راځي د دې سلیاو په واسطه باندې دا سلیا سره کله چې تماس کېږي دا سلیا په خوځښت او حرکت باندې راځي او بالاخره دغه توکی خارجي توکی چې دا هغه پورته ټیل وهي. که چېرته ټیل وهل نه شو دلته راغی دغه هم ټیل نه وهه، څومره چې ښکته راځي په همغه اندازه سره د دې سلیاو خوځښت او حرکت زیاتېږي. دا په دې شکل سره حرکت کې یعنې پورته دغه جامد غذایي مواد یا دغه د خارجي توکی هغه ټیل وهي تر څو تنفسي سیستم ته شامل نشي او د تنفسي سیستم د فعالیتونو د خنډ او ځنډ سبب نشي. نو څومره چې ښکته راځي په همغه اندازه سره شدت او خوځښت د دغه سلیاو زیاتېږي. کله چې زیاتېږي دغه توکی بېرته دې ځای ته دفع کېږي، دې ځای نه دې ځای ته دې ځای ته بالاخره چېرته دفع کېږي؟ حلق ده او حلق څخه وروسته یا هضمي سیستم ته ځي او یا دغه توکی یا میکروب یا غذایي مواد ټوټه دا یا د خولې په وسیله باندې یا د پوزې په وسیله باندې بېرته محیط ته دفع کېږي. نو نه پرېږدل کېږي چې هغه د تنفسي سیستم داخل ته لاړ شي. او هم د دې بل مسؤلیت د ټریکیا دا دی چې هغه هوا چې راخیستل شوې ده هغه ترانسپورټ یا انتقال کړي. چېرته انتقال کړي؟ دغه سږو ته. دغه برخې ته د څه ویل کېږي؟ دغه برخې ته ویل کېږي چې برانکیول برانکوس ورته ویل کېږي. برانکوس یعنې برنسونه دي. ټریکیا په دوو برخو باندې د پای په برخه کې ویشل کېږي چې یوه برخه یې ښي سږي ته او بله برخه یې چپ سږي ته ځي یا ښی برخه یې ښي سږي ته او چپه برخه یې چپ سږي ته د هوا د ترانسپورټ یا د هوا د انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري. اوس دې ته راځو چې دلته په دغه برخه کې که څه هم زما مرکز لږ څه تت دی په دې کې تاسو ووینئ داسې شاخ ډوله څانګې لاړې شوي دي. دې څانګو ته برانکیول ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ برانکیول. دغه څانګې په خپلو سرونو کې یا په نهایت کې څه شی لري؟ کوچنی بل ډوله جوړښتونه لري چې په حقیقت کې دا بل ډوله جوړښتونه څه شی دي؟ د الویولای یا هوایي کڅوړې دي. الویولای یا هوایي کڅوړې کله چې هوا راغله د پوزې په وسیله باندې تصفیه شوه، لارنګس ته راغله، لارنګس نه تېره شوله، ټریکیا ته، ټریکیا نه راغله برانکوس ته. برانکوس اوس د هوا په دوو برخو تقسیم کړله چې نیمه یې ښي سږي ته نیمه یې چپ سږي ته انتقال کړله. اوس دغه بیا د هوا بیا تقسیمیږي په دې څه شي کې؟ په دې برانکیول کې، په دې برانشولونو کې تقسیمیږي. چېرته تقسیمیږي؟ مختلفو هوایي کڅوړو ته تقسیمیږي او مختلفې هوایي کڅوړې چې دي هغې ته
د وینې راګونه راغلي دي یا که دغه مونږ فرض کړو لږ غټ رسموم چې تاسو ووینئ دا فرض کړئ هوایي کڅوړه شوه دې هوایي کڅوړې څخه ګرد چاپېره د وینې راګونه چې کفیلرایز یا ویښته ډوله رګونه دي هغه د دې کڅوړې څخه ګرد چاپېر تاو شوی دی د وینې راګونه د ټول بدن څخه کاربن ډای اکساید ورته راوړي چاته ورکوي هوایي کڅوړې ته ورکوي او د دغې کڅوړې څخه چې دې ته اکسیجن راغلی دا اکسیجن چې دی ځان ته رااخلي او بالاخره د وینې تصفیې سبب کېږي وینه کې کاربن ډای اکساید هوایي کڅوړې ته ورکول کېږي او اکسیجن اخلي کله چې واخیسته نو بالاخره د غازاتو تبادله ترسره شوه او بالاخره تنفس ترسره شوه همدغه اکسیجن دی چې د بدن د ټولو حیاتي فعالیتونو لپاره په کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او انرژي تولیدوي او انرژي د دې سبب کېږي چې موږ تاسو د بدن د ټولو حیاتي فعالیتونو د منځته راتګ سبب شي که چېرته د هوایي کڅوړې چې داسې سره پراخې شي دومره پراخه سطحه به جوړه کړي چې د یو انسان د پوستکي 50 برابره سطحه به جوړوي یعنی دومره هغه لري پراخوالی لري بل که په لویه کې په سږو باندې بحث وشي سږي چې د دواړو د سینې د قفس په دواړو اړخونو کې په چاپ طرف کې او په ښي طرف کې وجود لري ښی سږی یو څه اندازه کوچنی دی نسبت چپ سږي ته وبخئ چپ سږی چې دی هغه نسبت کوچنی دی ښي سږي ته ځکه په چپ طرف کې زړه موقعیت لري د سږي یوه برخه دلته په دغه برخه کې زړه نیولې ده نو بله ده چې سږي تقریبا 1.2 کیلوګرامه وزن لري او مسؤلیت د غازاتو تبادله یا د تنفس د عمل رامنځته کېدل دي زه مطمئن یم چې تاسو به پوه شوي وئ یو شخص په نورمال حالت کې کولی شي چې له 12 نه نیولې تر 20 ځله پورې ساه اخیستنه وکړي بریتینګ وکړي ساه اخیستنه دغه عمل د هوا اخیستنې او د هوا د خارجونې عمل ترسره کړي درنو او قدرمنو زده کوونکو دا د نن ورځې زموږ او ستاسو د تنفسي سیستم د اولې برخې درس انشاءالله چې تاسو به اخیستی وي که بیا هم تاسو نه وي اخیستی انشاءالله په راتلونکي درس کې به سرسري یو ځل بیا هم تاسو لپاره پرې بحث کوم او په عین وخت کې به په راتلونکي درس کې مونږ د تنفسي سیستم په ناروغۍ باندې هم بحث وکړو تر بیا چې بیا به هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم تر هغې مونږ ته اجازه راکړئ ښه وختونه او ښې چارې ولرئ